د لوی بخښونکي خدای تعالی په سپېڅلې نامه په دې ویډیو کې د کتاب په صفحه باندې خبرې کوو چې یو کتاب ته څنګه کتابي بڼه ورکړو. هغه کتاب چې موږ په پروګرام کې پیپر ساینس کې لیکلی دی یا زموږ تیزیس دی، مونوګراف دی یا هم کوم رساله ده، غواړو کتاب یې کړو، کوم تخنیکونه دي او څنګه یې جوړولی شو. دلته لنډې لنډې خبرې ورباندې کوو. دا یو کتاب دی په پروګرام کې لیکل شوی، نور تنظیمات یې نه دي شوي. له الف تر یا پورې چې کوم تنظیمات غواړي او پی ډي اف ته راوړي تر هغه پورې خبرې ورباندې کوو. کله چې کتاب موږ لیکو اول باید د پښتو ژبې خپل فونټونه ورته انتخاب کړو. پښتو ژبه کې فونټونه شته دي، خو زه چې د متن لپاره انتخابوم هغه بهیج مترا فونټ دی، ښه ښایسته فونټ دی، د پښتو ټولو لیکنو باندې پلی کېږي. بهیج مترا دا که ستاسو سره نه وي د انټرنیټ نه ډاونلوډولی شئ، پرېږدي. بهیج مترا مې انتخاب کړو ورته. د لیکنې شکل یو څه روښانه شو. په دویم قدم کې کنټرول ای به یې کوئ، بهیج مترا فونټ ورته انتخاب شو. د هغې نه وروسته سایز، دا چې د عنوانونو سایز بیل دی او د متن سایز بیل دی. اوس د ټولو لپاره به 14 انتخاب کړو. دا هم وشو، کنټرول ای. دغه سپیسونه که تاسو ورکړي وي دا یو ځل ټول ریموو کړئ. ریموو پاس که ورکړه شوی وي هم ریموو یې کړئ. د دغو خطو ترمنځ فاصله که د کتاب حجم نه غټي، کنټرول ای 1.15. که د کتاب حجم لوی وي 1.0 ښه کفایت کوي، ښه روښانه. بل د پاراګرافونو فاصله ده. یو پاراګراف چې ختم شي بل چې پیلېږي دا که جفت وي یو څه روښانه نه ښکاري. کنټرول ای راځو لاین سپیس ته. دلته ورته ووایي چې کله ما انټر ویلی دی فاصله دې واخلي د 8 په اندازه. یو پاراګراف چې ختم شوی دی په بل پاراګراف پورې فاصله شته، شپږ هم کافي ده، 8 هم ځي. دا کار هم وشو. او لیکنه چې ده همیشه په ښي لوري وي. موږ چې اوله لیکنه پیلوو رایټ ټو لیفت، یعنې د ښي طرف نه پښتو لیکنه د ښي طرف نه چپ طرف ته کېږي. او دلته یې اپشنونه دي، یا به منځ کې وي یا هم په دې طرف کې هم جسټیفاید وي. دا چې کتاب دی ځینې عنوانونه د کتاب په منځ صفحې په منځ کې راځي او ځینې یوه لوري ته راځي. موږ د وروسته تنظیمات ورته کوو. کله چې دا کار وشو، که موږ کتاب لیکلی وي او بهیس غواړي، ټول عنوانونه هیډینګ کوو. مثلا لنډیز دی، راځو دې ته هیډینګ وو. هیډینګ د ده فونټ بدل شو، ورڅو موډیفای ته. موډیفای کې ورته وایي چې زموږ فونټ چې بهیج مترا دې وي، سایز یې دې 14 په اندازه وي. 14 د اصلي عنوانونو دپاره کم دی، 14 دې وي د اصلي عنوان. رنګ یې هم تور وي، په ښي لوري کې دې وي. اول عنوان اتوماتیک اپډیټ، هر نوي باندې دا تنظیمات وشي. تنظیمات ونصل بهیج مترا دا دې هم 14 شي او اصلي عنوان دې په منځ کې واوسي، بولډ وي. راځو دلته موډیفای کې دلته 14 شي، 14 دا دې اپډیټ هم شي. وشو. راځو سریز ته. سریز انتخابوو، ورته وایي چې هیډینګ. کله چې موږ هر ځل اصلي عنوان وایو هغه به همدغه تنظیمات خولي، همداسې تر پایه. فرعي دپاره یې هم په همدې ډول جوړولی شو. بیا راځو د فهرست ځای ته، مثلا فهرست تر لنډیز مخکې جوړوي. راځو دلته کنسر یدو ریفرنس ته راځو. په ریفرنس کې ورته وایي ټیبل. د دو نه هر ډول ټیبل یو راخیستی شو، کېدلی شي انټرنیټ نه یې واخلو یا د دو نه یو انتخابوو. د عنوانونو تر پایه پورې همداسې هیډینګ شوي راغله فهرست. دا انګلیسي دپاره دي، دا یو څه تنظیمات غواړي. فونټ په لیدو هم ورسم کړو. همدا د ښي لوري نه چپ ته دې شي. پاراګرافو ترمنځ سپیس دې څه کم شي.
لاین سپیسینګ سایز یې 14 بلې منځته شي. د دې لپاره مو د فونټ سایز 14 انتخاب کړه. د کتابو لپاره 14 او 12 فونټ کافي دی. یعنې موږ کله چې کتاب جوړوو فونټ چې دی یا 12 وي 14 واضح ښکاري، په هیڅ مترا کې 12 شي که 14 ښه واضح ښکاري. دا کار وشو. کتابي بڼه به هم ورکړو. دغه مواد زموږ سره تیار الریډي شته، دا به تر کاپي کړو. لومړۍ صفحه کې د کتاب په اړه معلومات وي، په دویمه صفحه کې د کتاب په اړه ریفرنس لیاوټ اوس په ټول کنټرول ای به کړو. د لومړۍ صفحه ده د کتاب کایه چې وړو یعنې چپ مخه ځي. د کتاب په اړه معلومات دي. دا د همغه کتاب د بل طرف دی. د کتاب په اړه معلومات خو لیکو مطبعې چاپ کړی دی. د هغې نه وروسته د سر خبرې دي چې د سر خبرې معمولا په چپ اړخ کې شروع کېږي، یعنې د یوه ورقه به سپینه پرېږدي. د سر خبرې او د سر خبرې اوس پیج نمبر چې موږ ورکوو په بېلو بېلو ځایو کې پیج نمبرونه هم استفاده کړو. د اوس لپاره به یوازې په پای کې پیج نمبر ورکړو. پیج نمبر د سر خبرې اخلي. راځو لیاوټ ته، انزرټ ته، راځو لیاوټ ته. لیاوټ ته راځو. په لیاوټ کې راځو بریک پیج ته. بریک پیج کې نیکست پیج ته راځو. نیکست پیج په دې معنی دغه صفحې ترمنځ به لینک خطا کړو. دغه لینک به خطا کړو چې دغه پاس صفحې چې دی هغه وانخلي، نمبر وانخلي. را به شو پیج نمبر ته. پیج نمبر کې اوس موږ په بټن کې په لاندې کې پیج نمبر ورکړو. بټن پیج نمبر دلته پیج نمبر یې واخیسته د څلورو نه. ورته ووایو راځو فارمټ ته. فارمټ کې ورته وایو چې الفبیتي دې وي او سټارټینګ شروع دې وي د الف نه. دا کار وشو. پیج نمبر یې واخیسته، پاس پیج نمبر نه دی اخیستی. دلته پیج نمبر واخیسته د الف نه. د پیج نمبر شروع دی. خیر په هر صورت پیج نمبر د ویب سایټ ورته انتخاب کړو. ورته ووایو لیاوټ. ریفرنس ته راځو. ریفرنس کې ټیبل ته
کتابی کو دریج مترا لخیلو راجوی سایز دولس شي کوم پلاین وانه چې دی غتلی دی کولی شو په دې ډول یې جوړ کړو کله چې فهرست خلاص شي بیا اصلي عنوان شروع کړي راځو لیاوټ ته په لیاوټ کې بریک ته بریک په نیکست پیج ته چې راغلو دلته به کنسر کېږي دغه لینک به خطا کړو دې ته به ورکړو پیج نمبر دا دې هم په بټن کې پیج نمبر واخلي پیج نمبر یې د الف نه واخیسته راځو فارمټ ته ورته وایي چې د دې نه وروسته دی فهرست نه موږ ته پیج نمبر ورکړه یو نه شروع شي کله چې فهرست ختم شو پیج نمبر یې واخیسته یو نه یې واخیسته لنډیز دا به کنټرولي کړو یو بل کار هم پاتې دی راځو لیاوټ په لیاوټ کې موږ سایز ورته انتخاب کړو وختي اف آی ځینې پروګرامونه دي چې اف آی سایز نه لري نو کولی شو خپله یې دلته ورته اف آی سایز چې دی 14.8 په یویشت کې دی د ځای نه یې هم ورته سیټولی شو پراخوالی یې 14.8 وي او لوړوالی د یویشت کېدای شي موږ د خپل کتاب په وزیري کې جوړوو نو بیا به سایز نیسو تر دې لوی چې 24 په 12 کې یا په نورو سایزو کې جوړوو کولی شي دلته یې خپله خوښه کم او زیات کړو له دې کار وروسته یو بل مرجین حاشیه دغه حاشیه دې څومره واوسي دې طرف ته دې طرف ته او خاص طرف ته کنټرول راځو مرجین ته مرجین که نورمال حالت کې ویده ده او خپله یې که ورته جوړوو د لرې 2 سانتي متره ډېره کافي ده پاس خوا ځینې وخت زیاته وي که چېرې موږ هیډر ورکوو په کې ځینې عنوانونه لیکو بیا 2.5 یا تر 2 لږ زیاته صحیح ده کافي ده خو که د کتاب سایز نه غټي څنګوته هم 2 ښه ده که دې دې کمه وي 1.5 سانتي متره هم کافي ده هر طرف ته اوکی د 2 سانتي په اندازه ده فاصله ډېره ده یعنې کېدلی شي 1.5 یې کړو هم صحیح ده یو پاس طرف ته که چېرې موږ عنوان ورکوو د لیکوال نوم لیکو فاصله دې د 2 په اندازه یا هم تر دې لږ زیاته پاس راځو چې کوم خرابي خو نه وي کړې هر اصلي عنوان دې په تاکو مخه کې وي تاکو مخ کې راشي بله ستونزه دا ده چې دلته هغه په مخکینی تخیوزغۍ خستې په ابجد باندې حساب اخستې کېدلی شي موږ د دې ځای نه اپډیټ کړو ته ووایي چې اپډیټ یې کړه که چېرې موږ په عنوانونو کې تغییر وړی بیا اپډیټ انټایر ټیبل ورته وایي او که یوازې موږ پیج نمبر کې تغییرات راوړي وي یعنې یو عنوان هم ټیټ کړی وي بیا دا ورته اوس یوازې پیج نمبر اپډیټ شو د فرعي عنوانونه چې خصي د هغه ټیبل سم نه دی دا کېدلی شو خپله جوړ کړو همداسې راځو سریزه ده دا دې هم د اوس سریزه دلته په جفت مخ کې راغلي پاس عنوانونه چې دي په تاک مخه کې راغلي کېدای شي دا هم ځینې شیان پنچ لږ ورکم کړو اوکې.
نو سریزه هم باید تاک مارک راوړو. مهمه نه ده چې موږ یو عنوان ورته خراب کړو. دلته سریزه په تاک مارک کې راوړه ځکه اصلي عنوانونه ټول په تاک مارک کې دي. همداسې روان وي دا سلسله تر پایه پورې تعقیبوو. مثلا میتود د تاک مارک کې غلی شالید دی، ځینې عنوانونه دی نږدې واوسي. دا سلسله همداسې تر پایه پورې بالاخره تر دې ځایه پورې پاراګراف جوړوو. کوم پاراګرافونه مشکل لري، کوم ځای فاصلې زیاتې دي، کمې دي، عنوان څنګه دی، دا یې مهم تخنیکونه وو. یوازې دا پی ډي اف کوو نو وروسته کتاب شو ډېر اسانه. مثلا دا عنوان په منځ کې غلی پورته کوو. په آخر کې یو ځل بیا فهرست ته رسو، اپډیټوو. دا فهرست زموږ نه وي خوښ، دا فهرست په ډیلیټ کړو، یو بل فهرست به واخلو. دا فهرست به واخلو. دې ولې کار ورنه کړ؟ یوازې فرعي عنوانونه یې مشکل لري، چې وتلي دي صفحه، کېدلی شي خپله یې جوړ کړو، د ځینې هغه توري چې ټکي چې اضافه دي سم یې کړو، حذف یې کړو، کم یې کړو. پیج مترا سایز یې 12 وي، له ښي طرف نه دي، چپ طرف ته کېدای شي بل دي، کېدای شي د بل دی هم وباسو. دا خطا راپډیټ شو. کېدلی شي موږ دلته د لنډیز شو د لومړۍ صفحې مرکز دی. کېدلی شي په هره صفحه کې چې اصلي عنوان راغلی وي دلته پیج نمبر لري، کېدلی شي موږ پیج نمبر دلته ورکړو. یا د لینک خطا کړو، مثلا ورته وایي چې different first page، یعنې په لومړۍ صفحه کې د هیڅ پیج نمبر ونه اوسي. مثلا ځینې صفحې دي یوازې سفر کوي او ځینې عنوانونه کې لیکل کېږي بیا اولې صفحې ته دلته د هیڅ پیج نمبر رانشي. ورته وایي چې هرې لومړنۍ صفحې ته د پیج نمبر نه وي. او دلته ماته ووایه چې different old and A1 page په جفت تاک باندې هم ورته وویشه. دا پیج نمبر دی، دا هیڅ پیج نمبر که موږ ورکړو هم نه یې اخلي. دویمې صفحې پیج نمبر چې دی په دې طرف کې راځي. لینک ټو پریویس ته به خطا کړو. دلته کېدلی شي موږ د لیکوال نوم ولیکو، مثلا د کتابي چې لیکلی لیوال، او پیج نمبر ورکړو. نمبر یې خسته و، خو دا کېدلی شي دې خوا ته یې ورکړو یا هغې خوا ته ورکړو، دواړو خوا ته کېږي. دا چې تاک صفحه ده دې طرف ته کېږي، پیج نمبر ورکول کېږي. او کېدلی شي دلته د کتاب نوم وي.
دلته د لیکوال نوم، په دې طرف کې د کتاب نوم. کېدلی شي دلته د هرې موضوع اړوند نوم راشي. دا چې اصلي څپرکی دی، یو څپرکی کې راځي، بیا ورته وایي چې لیاوټ بریک نیکسټ پیج. دلته اوس پیج نمبر هیڅ ختم شو نه دی راغلی، خو دلې هم راغلی او په دې ځای کې هم راغلی. کېدلی شي موږ دلته اصلي عنوانونه، مثلا دلته د ژبې په اړه بحث دی، په لومړۍ تاک صفحه کې خیلی جفت راغلو، په دې ځای کې هیڅ پیج نمبر نه دی راغلی. دلته موږ ورته ووایو چې د دې نه وروسته ژبې په اړه موږ ته معلومات ولیکي، هغه لنډیز و. دلته په ښي طرف کې لیکوال نوم، په چپ کې ژبه. کېدلی شي بل عنوان چې ورسي همداسې سلسله وار تر پایه پورې لاړ شو، دا سلسله ته کېږي. نور دا و لنډ معلومات د کتاب د چاپونې په اړه. راځو فایل ته. فایل کې ورته ووایو چې سیو اس، ځای به ورته انتخاب کړو، ډیسکټاپ ورته انتخاب کړو، پی ډي اف ورته ولیکو، ورته انتخاب کړو، سیو.